اول دبستان دا چوتا کو واسم ته زما کړی لیټ کې ها اچھا راغدي صاحب کړی تا لیټ کړی دا د څه باندې راکم حاجي صاحب سلام علیکم. سلامونه پرېږدان ته وایې چې زما د کړی د څه چل وکم حاجي صاحب خو چې پیسې راله راکړي دیاړي راله راکړي نو خو واله که نه ها تا چې ما ته په تېره شوې میاشت کې وویل چې دا یکم تاریخ راشي زه به دله ډبله کړی درکم را کړی راوې حاجي صاحب روژه تېره شو اختر تېر شو ماشومانو له مې جامې پیزار چیړه کړي دي د الله بنده چې پیسې راله راشي ډبل دی واله که نه بربنډ ګرځې خو ما نه به کړی راکوئ نو دونه ظلم څه دپاره کې د الله بنده تا چې ما کور کو تا ته ما دا خبره مخکې نه لیکلې وه چې ګوره یوه ګنټه لیټ کړی نه منم که زما کور به خالي کې چې زه بل کور وګورم ویلې دي که مې نه ویلې ویلې دي که نه یا د الله بنده ویلې دي نو څه کې اوس مې وباسي اوس وباسم دی نه زما ذکره پورې د روپۍ رانه کړل نو بېعزتي م دله کوم سامان دله روډ ته راولم لکه شرمې مې سلام علیکم دغله ودرېږه سلامونه پرېږده ما څه خبرې کوه ورېږه که نه زه وروره یا خدایه روپۍ راکړې که دې وباسم مازدیګره پورې به تا ته پیسې میلو شي خو دومره دغه مه کوه پوره به راکړې دومره ظلم مه کوه د الله بنده دا ما ظلم کړی تاسو غریب سړی به کپړې رانه وسوباسي ته ګورې نه تا سره مسلې نه دا کار کومه د الله بنده ځان یې سم نه دکه جوړ کړی دی نه نه کومه دله به کو ورکو زه راته وویل چې کرۍ په کرۍ به درکوم ولې زما کرۍ لیټ کړه حاجي صاحب دا کورونه خو ما هم په کارې ورکړي د خدای مسلمانه ته به چې کوم دی هر څه ورکړې زه دې څه نه یم نو دا غریبان دوی به څه کوي ما له به کرۍ راوړې ځان دله خرڅ کړي بچي دله خرڅ کړي چې ما چې کار دې کور خالي کړی کرۍ یم چې کمې دا یوه به راکړي کور به خالي چې زه بل کور وګورم بلکل یې ورته خالي کوم ځان ته مازدیګر مې وویل چې ځان له خپل کور ته بوځه خو ما دې کوم دی داسې کار وکړه مازدیګر که ښه زما دې ته راشه زه به تاله پیسې درکړم دله به ورکړې او زما چې کوم کوارټر ستا خوښي هغې کې هسې اوسېږه واړه واړه بچي مې دي وزه ستا مولا دا وچ څټ خاورې دی که زما کرۍ دې لیټ کړې ده داسې به د راشه کم ورګه چې ورشم چې دا کور ته خالي کړم چې شیخ اوس دې کم کړي نه دي په کومه لار دا راته وایه ورورې چې د کرۍ کور دومره ته وای خدای پاکه د کرۍ کور وایم سترګې ملنډې شو دا خپې مې ماتې شوې عجیبات شلمانې تورمزې کور نشته منو داسې کار ما خو چینچي کړی وه لاړم شیرپور ته لاړم ګوټ په ګوټو ګرځېدم د ورور دلته د کرۍ کور نشته بیا جاړې ته رالم هلته مې وکتل نو بیا رالم یخ پي ته یو ځای کې هم نشته خو دا به کوو څه زه خو حیران یم که نه چې هر یو کور بند دی هر یو کور بند دی چې اوس دنه میلو شي چې کله ورته راوړو ورکه دا کلیوال له روانه که نه السلام علیکم جی وروره یو منټ یو خبر السلام علیکم تاسو جیردي کلي یې بالکل جی دی کلیو خدمت وایه وروره چېرته د کرۍ کور پرته نه معلومه د کرۍ کورو جی جی او تاسو له او جی مونږ له ماشاءالله جامه پیزار دونه پړه لیکه کس او د کرۍ کور وروره دا دنیا چې دار امتحان ځای دی نه کله ښه او کله بده کله ښه کله بس دا خو رچاني خوښه که نه خو زه یم چې کرۍ کور در وکته نو یو جهان مننه به ستا د کرۍ کورو یاره چراغدین جي صاحب پیژنې نه موږ واده ځای نه یو موږ د شرګلو جي یاره دغه کورونه اکثر خالي خو دا د چې ډېر سخت سړی دی اصولي کس دی دا نه چې بې اصولو کار کوي خو دا ده چې لږ سخت جي ښه خیر دی هغه دې وي خو دا د ناسته پاسته چېرته څه ځای راته معلوم دی راته وښایه یاره جي داسې به تو شی که نه داسې لاړ شئ دغلته یو هسپتال دی او د هسپتال شاته یې کور دی چې د چا نه هم تپوس وکړې بس ورو بندېږي جي ځه الله دې خوشحاله نو څه خدمت وکړم جي څه چای شربت ته باندې کولی شم ځئ جي د الله په امان مخه یې ښه خوشحاله اوسه نو څه په ورځو نو خبرې خو بدنه چې وشو که نه ښځه راځه کور دنه خالي کړمه چې په وچ میدان دې کښېنو السلام علیکم څه دی لکه چراغدین جي صاحب څنګه یې ښه یم ویمې اوس چارانه تپوس وکړو چې د کرۍ کور هم پکار دی د چل دی زما نور ټول کورونه ګیر دي په ډېرۍ هغه یو کور دی اقا سر پاتې دی نور یو کور هم نشته دی خو چې خلک دا یایي خلک خو ما ته ډېر ښه ښکارېدل خانداني راته ښکارېدل ها او نو ما ورته بالکل ستا نوم مې ورته واغشتو او ما یې ورشئ ولې ځای ته ها او دا ته چې د کوم ځای و
یاره ما ته خو دې ته څوک نه ښکارېدل خو چې پیسې وسای یاره پیسې خو بالکل ما ته داسې ښکارېدل که نه چې پیسې به ورسره ضروري خانداني خلک خو بالکل خانداني الله دې خوشحاله کړه ته چل وکړه که نه چې بیا د خالد دکان ته تا باندې یو پیاله چای وڅښه ډېره مننه ها ځې جي او ګورې برانډه او کلی ولس ته ګورې بیخي پاک کړی دی یاره دا خو بس وخت سره به چلیږو تا ته پته ده په واپډه کې یم نو هغوی خو تا ته پته ده چې صفا سوتره به ګرځې واه ما یې که بالخانه کړي زه دې اسلام علیکم دا څه وایه جي صاحب خدای دې کور وان که چراغ دینه زما دې دونه بېعزتي وکړه خو سمه خبره مې راته وکړه السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه السلام علیکم جی شکر ټیک ټاک خیر ځکه جی خیر نور څنګه خیر خیر شکر دی دم څه پیغام راوړې خیر خو دې روزه څه کار دی چې دا سړی غریب سړی د کورونو پسې ګرځي ها دله مې یو کوارټر په کاري باندې ورک او اعلان دې ګواډرو کې او جاو ها خو غریب سړی دی بل ځای کې درکې لګي ها او تر کله خلکو نه دي ته کم نه ما ها اوس مناسب کړی دا 300 روپے میاشته ها او نو نن چې سره وسه کېږي سر دال په کور کې پکې ګام مونږ ورلې کوم نو چې تر لاشته مولي کې دیس انوایرنمنت وغیرہ نه نه جی نه 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 دا کار نه کوم مله شکر دی الله ډیر اشتراک کړی دی نو سینه پیدا هغه عجیب انسان دی موږ د سال یو راغلو چې راغلی نه شي پېښ اخو او کته کې د خدای پاک مور کړی دی سړیا دا سړی ډېر ښه سړی دی یک نمبر او زه ډېر بېوسه یم او کمزور یم ها نو بس دا کوی ما لکه داسې راکړه لکه هسې چې راکړه په 300 روپۍ میاشت ایډوانس پکې نشته دی الله دې ورته په عربي ورځ باندې وکړي اتخار دوا په هو کې کنه دا کار راځه زموږ څه دوا ته ضرورت دی ها واو دا ولې دې دا خانانو کې ورونه نه مخه الله دې صرف دوا کوا دواګانې ها نن سبا دوا ته ډاکټر هم ګورې د ځای کنه یو دې بیا د مال خاړو پاسي ډېر کا ولا خو دوه په پاسي بالکل د دنیا خلک لا رسید راته یو ما لو خال دې پاتې شو کو پاتې دې دوام نه کې لازم پاتې نه پوښتنه کوي خپل یو سړي سره ته نو یو خپل کار خبره پته نو معلومه انت خو بیا قال لك انا رجع هدي او چې راځي چې په کمی سره راځي مو کول کوي نه وړه سخت سړی دی ویل نه جی نه 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 هغه واستې مله خدای پاک نه راکړي ستا خو نه ډېر ښه دی الحمدلله د شکر نه پته لګیږي شکر برازي الله دې خیر کړي السلام علیکم جی وعلیکم السلام چرا غدي جی شبو او یو ما او یاره قربان شما السلام علیکم څنګه دي یاره ماشاءالله چې څنګه دې نوم ښایسته دی هغه څنګه شخصیت هم ښکلی دی ماشاءالله مالک ما کومه پکړې ور یاره پټکی کې ډېر ښایسته ښکاري ماشاءالله یاره زه یم که نه چې یاره دا د پاکستان صدر جوړ شي یاره صفتونه پیدا ما حجونه ټیم نه دا ته وایې چې کورم پکار دی تاسو کله شیر علي ته خبره کړې وه او جابو زمونږ جی کور پکار دی دا کاری او چې کور نه ښایسته جي خانداني یې شکر خو درانه خلک یو ها وجونه کړی جی ما کړی دي او ته لکه خیر کوم جي ځل مې کړی صحیح دی ها بل دا ته وایې چې زنانه نارینه یاره جی زنانه شته جي یو بډې مورم ده او یو دغه شانتې یو کونډه پورم ده راته شاباش دا زما کور ته ورته وګورئ دا چې کوم دا زما کور دی دا مو سره خپل ځمکه ده لکه تاسو که دا کور په کرایه واخیسته که نه نو په دې دی کې چې کوم خپل کټ پوجا چلی شي ځان چې کوم دا هغه دی کې وګم کارلی شئ دا زما طرف نه تاسو ته چې کوم دی ویړیا ده لکه ما ته ټول خلک وایي چې راغدي صاحب بمانې وایي د زړه نه چې کوم دی ډېر اخلاصمند دی دلته ګوته ولګوه ها ولخان تم ګوته ولګوه دلته ولګوه د خیرات کو ته لګون کتا ګسته جی ګسته ها ګسته تاسو ته انوایرنمنت نشته کنه نه یې نه جی زما خو 500 روپۍ پیس کېږي حاجی خو زه به چې دا نیک ته د انوانس هم پرېښود نو زما دا پیس هم درته پاتې بیش الله دې خوشحاله کړه. نیک ته ډېر ښه سړی دی الله دې خوشاله زه هم د دغه نه علم ها او دا قریب هم مخکې راکې کنه نه بس کری انوانس بدل کېږي لکه نه ده شته سره جي او جو ماشاءالله شته جي شته چې انوانس سره یې ها 3 روپۍ په خیلت باندې والا امې ته لیکلې ها الله دې ما ته کری 3000 روپۍ شوه 300 روپۍ کری د انوانس نشته حاجی. خراب میاشت په خپل یکم باندې کری ورکړي 300 روپۍ ان شاء الله ان شاء الله ضرور به توکل هذا يو الله خوشاله ويجي بعد لا شيء
ماشاءالله ماشاءالله دې کې شک هم نشته ویم چې الله پاک څونه خوبیانې غونډې دله ورکړي دي جی داسې کار دی زما یو څو خبرې دا زما کور چې کوم ډېر خانداني او ډېر ډاکټرانو غټ تعلیم یافته خلک اوسېږي که نه نو دا یو خبره چې ګوره شور شغراب نه منم عاجزي ټیک ده کنځل وینا کور کې نه منم لکه د ګاونډ کې بیا ماته خلک ګیلې کوي که نه داسې سپک ډک که نه پرې کورونو کې کنځلې کوي بله خبره دا ده چې داسې قسمه میلمه دې نه منم چې لکه زما په دې ځای کې چې کوم دی راولي څوک بې عزت او بې غیرته یو دووس او بې ننګی نه خدای دې نه کې خدای دې نه کې زمونږ چې کوم خاندان دی ډېر عزتمن خلک دي او موږ خبرې موږ چې کوم ځای ته ګډ وړلی خلک وایي یاره دا خو دا نه خاموش خلک دي داسې کار ضرور زه چې کوم داسې کور هم نه در کوم ما څه به د پال دفتر ته ځي هلته به چې کوم دی سټامپ کوو ایڈوانس هم راوړي کرۍ به هم پوره کې او بل په یو تاریخ به درنه کرۍ اخلم چراغ دې نجي صاحب ستا هره خبره په سر سترګو څه غم مه کوه جي پیسې به هم درکوو او ما ته ګوره خراب سړی به نه راځي نه به راځي دا چې ټوپونه وایي داسې څنګه دا څنګه سړی دی دا اصل کې دی پلو پټو بیمار دی اوس الله پاک شکر ټیک ټاک کړی دی دوايانې خورمه جي دوايانې خورمه نه دوایانو شی نه دی وروره د دې دا مسله نه ده ته څه کوه درد کوي او جاو بس کړی چې دا پته ولګېده ضروره د خپوره کمزوری دی د چل به وکړي چې دغه ته محمد زمان هغه ریړۍ والا هغه خره چې ورسره ده اخرې لنګه شوې ده او د هغې چې کوم دی یو ګیلاس به ترې راوالي د ده لپاره به یې راول وشي او پکې دوه درې چوارې او سره قاشقاش چې کوم دی وروا شي یو ګیلاس دی ورته ګرم کو داسې منډې به وایي لکه کوچنی کوچې دا خبره خو دی جي صاحب ځکه منم چې ما ته نور مشرانو ویلي وي دا ډېره دوی شیز دی نه داسې چیچل کسان چې کوي دا به چې کوم یې سره رانیغ شي مګر زما کره دار در باندې خفه کېږم یاره اجي صاحب اورې که لالا یو خبره کوم اجي صاحب تا له الله پاک داسې شکل درکړی دی که نه کو ډاکټر وی نو ډاکټر ښکارې او کو افسر وی افسر ښکارې کو ایم پی ای نو ایم پی ای ښکارې خو به دا یو ډېر مې خوښ شوې خو یو شری اجي صاحب کو خوله بنده ساتي که نه ډېر ښکلې به ښکارې بس نه بندېږي دا خولې خدای شته کو بنده شي په هر شي کې یو عیب خوی که نه او جاو که تاوس ښکلې دی او خفې یې بدرنګې دي که سپوږمۍ سپینه رڼا کوي خو داغ دی پې نو که چراغدي صاحب ښکلې دی نو شپې ته یې بار دی او نه دا ځکه دام د ګوره الله پاک معجزه ده چې یاره چې مخامخ ته د خلک ګورې نظره کېږي به نه په غاښونو بې دغه راځي فعال دفتر ته ځې افتخاره تپوس به وکړې زه پایلو نه رالم زما سره یو دوه درې کور نور د هغې څه کرایانو څه خبرې پاتې دي که نه خو چې کمیس څوک رانه کړي نو کمیس پرتوک به تې وباسي لکه دا دي نو دا ته ویمه چې زه پایلو نه رالم او تاسو ځئ دفتر ته ښه ټیک الله دې خوشحاله ساته کور خو ښکلې دی کور ښایسته دی مخې سره ورسره پټي شته ښه جي ښه ځان پکې وګم مطلب دا دی که نه خوا دې خوا کړی یو خبره ده دا سړی یا ډېر کنجوس دی یا سپین سترګې دی او یا خو راته ډېر بې خونده نو پټکې خو ډېر دروند په سر کړی باقي خبرې د قسمت دي ګورو به نو بس بعضې خلک خو داسې نه که نه یاره خو ښځه راځه راځه زما وروره دا زموږ دفتر دی السلام علیکم شهابدین صاحب څنګه یې خیر ټیک ټاک خیر دی الحمدلله د الله فضل و کرم دی ته څنګه یې ښه څنګه یې ښه یې داسې چل دی زما وروره زما کور خو به تا لیدلی په هغه ډېرۍ د پاسه هغه خلک تلي دي چې کوم کرایدار پکې وو دا سړی ډېر مجبوره دی او زما کور یې ولید او خوښې کوي دا راله په کرۍ راکړه هلکه کور به نیسي یاره کور خو زموږ وختي چې او ښایسته کور کور هم ښه دی او هم کته کور هم وکته دا ته چې په کور کې دي عیال څونه دی یاره تقریبا پېښه خو موږ ته دیو زنانه به راځي که نه ښه او که ښې زنانه تا واده کړی لکه بلېسریا نه ما واده کوم که نه نو ځکه خو دلته رام لم همدا به کله کوې چې کله چې کوم دي د خپلې چې کوم بیخي د قبر ته دا زموږ د پښتنو رواج دی 400 والو که نه چې کم از کم 55 سال کې 56 سال کې موږ واده چې د ښو د بد نه وځي نه هغوی چې دي مې چې ولي اکثر دا په وړوکي عمر کې چې واده وکړي نو هغه سره هغه احساس وي کور روان شي دغې وخت کې دي مې چې ویلو نه بیا نه خو هم نه شي تللی نه دې پاتې شي به دا عمر ټیک دی ځکه د اولادو دا مثلا بیا څه وایي دا خبره ده زما وروره کومه افتخاره خو دا زما څو مطالبې د څو شرایط دي که دا راسه مني خو ورسه لیکل کوم که راسه نه مني نو بل چاله به یې ورکړو
ته خو وایا ورته که ستاسو شرایط دي زما دا مطالبې دي چې زما کړی به په یو تاریخ راکې په اول تاریخ خی خا که د 12 بجو نه 1 بجې ته م لیټ کړه د دې ځای نه به دې نیسم او بل بجې باسم دا مطلب مې دی چې لکه دقه ځای ته به یې لاس روانه شوم او ودې نه مګم بیا مطالبه مې دا ده که په دیوال چا کرښه راښکله یا پې ماشومان څو غول مې تیزې پورې کړل نو بیا به یې نیغ وباسم یار دا خو حاجي صاحب خفه کېږم دا خو کور دی که نه ماشوم یې پی نه شي هغه خو یا دیوال سره نو چې ستا ماشوم ستا بې تربیته راغټ کړی دی چې هغه کړي نه وي او بیا یې راغوستی په دیوال یې بدلي د هغې ذموار حاجي صاحب که مې خبره که دونه جاهله خو نه یو جناب دینه چې صاحب هغه بیا چې مثال کوم رنګونه خراب شوي را خراب شوي هغه به مدرسې به مني که نه د هغې او جا بله دا خبره که کړکۍ ماته کړې وه ور یې مات کړی و نو دغه چې کوم 50 روپۍ اډوانس دی علم هغه به هم تېرې سمه او بله دا خبره ده چې څومره نقصان شوی د هغې په ټریپل به تېره لږ سوچ کوو سوچ پې وکړه چې بیا دې د مرۍ نه ونه نیسم او لکه د قاغې دا سټ نه وباسم حاجي صاحب لږ یو منټ نه دا راته ووایه سړی خو ډېرې سپینې سپینې خبرې کوي دا خبرې خو خیر زما خوښې شوې دا په هر سړی داسې وي که نه داسې کار دی چې پټکې یې دروند په سر کړی دی سړی د کمال دی دونه سپک خو بني که نه او چې په وخت کرې ورکړو نو خبره ختمه که دا د کمال کور ونیو هغه ټوله دله سړی دی که نه هغه چې کوم د داسې یو کار وشو چې هغه خل دی چې ته سترګه والې وه چا ورته ویلي وه هغه چې کوم کرایدار پکې اوسېده لوی شرم جوړ شو نو تا د کمال دا خبره وکړه دا خبره کوي چې د کمال نه به کور ونیسم نه 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 داسې نه وځي لکه موږ دا ډېر دروند خوږ سړی دی دا خبره م کوله مطالبې عملي تپوس ته وکړه جناب دین چې کوم خبره وکړه تاسو منئ دغه دغه تیار یې او جواب خو د کرای خبره سم کوي لږ راکړې کمه کړه 10,000 روپۍ کرۍ به راکوي 50,000 به اډوانس راکوي او دا چې کومه میاشت روانه ده دا به هم ته اول راکوي مطلب 80,000 روپۍ به پاکې راکوې بیا به لوډر راولې او کډه به وردننه کوې نه نو خبره خو یې ټیک ده که نه خو دا میاشت به تېره شوې ده موږ چې کډه واچو نه ورکوم فکر مو لږه جناب دین تاسو منډ کې نه تاسو سره کې کار راکړئ یاره حاجي صاحب دومره تېز یې په خدای به وکړه که نه زما سپینې خبرې جناب دین تم کار راکړئ جی لیکت دلو کوم جی داسې لیکل وکړه چې د خپو د لاسو نه وته چې په عدالت کې باندې بیا ونه دا زما کار واله جناب دین صاحب چې کوم خبره وکړه تاسو ته او منظور وجود به فکر وکړه په پال دفتر کې چې کله داسې ور وخېجوه که نه چې کوره نه سبا ونه نیسي نه بلیږي نه سر یا دومره سپک خو نیو چې تا نه به کور نیسو ډېر قرارداد چې سپک راپاشي د مالکانو په سر رسولۍ وکړې حاجي صاحب زموږ مور د غرونو ده او پلار مشنغرې دی دواړه خو درانه پښتانه خلک دي ولې به موږ دا حرکت کوو دا داسې چل دی دا تاسو مالک مکان دی دا چې کله دا شی وکړي که نه تاسو به ښه او بد خلک ډېر وپېژنئ یاره خفه کېږم جي خو چې دا عملي کوي مکان کم دي که نه دا ګوره اکثر ډېر سپک وي درنونه یې په سریا پاک نه ورکوي نو دا سپک ټکی د چا ته چې کله منقوله استعمال دا کوي بل یو کس دا بل موږ سره شوي دي ډېره موږ یې ډېر تنګ کړو جي بس زه به درځم زه به چکم کوم کور به ګورم وشو وشو جی ها نه جي دا خبره خو ټیک وکړه دلته چې کوم دی دواړو نه ګوتې واله او دستخط یې واله او د دغه سړی باندې چې کوم زما ته لږ شک راځي نو د خپو دا ګوتې دا واله دا څه خبره وکړه او چې ته جي بس الله خیر ټیک دی څه کس دا ټول ستا ناسته پاسته د ښو خلکو سره یاره جي ماشاءالله تعلیم یافته یم او ما خو تاسو ته مخکې مې مور مې چې دا د غرونو یوه خبره یوه مطالبه رانه هېره وه زما به اوس مطالبه ده چې د سړي دا سر را باندې څه ښه ونه لګېده دا به د انتظام خانې ته بوځي او دا سر به له ښه شین وخری داسې به یې پاک کړي لکه کونډۍ ځکه چې دا کوم سړي خته غټ وي دا ګورې غټ حرامي ګورې ما ته به نقصان نه ای جی صاحب تمہارا کور پکاره راکې کو نه او ځان مې رشتہ دار جوړې نه بس که سر نه خری بس خدا بس سر نه جناب تاسو کې نه منډ کې یو خبره کوم چې خیر دی خیر دی جي صاحب دا رونه دې مې سپین دي هغه موږ چې کوم نه کې رشته کړې دا هغه جنې په دې ویښتو مې نه په دې نه د راکې هغې نمبر به ما لکه زه به ورته رې وکړم بیا سر یې وخرم دا عمرې ده خدا ټیک شو جی صاحب ته چې څه شامل کیږي بس کور په کار راکشي خو په داسې پاڼه به یې وخری چې ګویا په الټه طرف یې وکړي ویښته د رګ پرې نه ښکاري اسی صاحب حاجي صاحب دې خولې کنه
ام پرې ماشوم باندې پلان د غاښونو ورسره تربیت نه کړی دا نه ورکوم ما خو جرمن خیر اوس موږ ولګا او یو ډیګری شو د خد ته والا ما د خد تاول زو کوم غوته به تاول کوم څه شي باندې څه شي ده ګوتا دال دې دې نه لګو تاسو ګوتا لګوي پیسې راکوا وایي لکه صبر وکړه ګوتا خو له مونږ نه پیسې راکوا ورو ورکه ودانه بس خدای پاک نو ما چابیان می سکړی تا دي دا دا چې 500 روپۍ دي او چې که خیر بیا راځو یا ترالي 1000 روپۍ ما جګر چې د کاډه راوړل 100 روپۍ به وساره صحیح ده صحیح ده دا شوي دا والا ورستا پیسو ما ته خپل پیس راکړم دا والا 300 ستا پاتې شو چې د کله 1000 راکړې کې وېدا وایرا ها او دا چابیان دي دا د بار ور دي دا د دن دي دا د کوم دن دوال مارو دي او دا د دراز دا دا مې تاواله کړې خو ککر خیا د وړ کې ول می په ولې نه نه کوي چې با تاسو خو دا ګوتا ته لګوي کنه نو ته ولګه و د خپل ته ولګه الله السلام علیکم اما خیر خان دا خو دې سړی نه کور واغ چې شپه ورځ بل تاجری ته یا سو کوم مجبور دي اپاره شي بس زه به سلام کوي بس ګوتا راشه ګوتا لګو شابه ولګه ولګه لګي چې سبو بس شو ها هاي دا السلام علیکم دې به مهم اسیب جی کس خاندانی لیزا ته کو نه دي نه نه ډېر خاندانی سړی دی دا خبره خبرې خو لږ سختې دي خو کار ټیک دی غزل ارجی